قبلی ته شا کول خو جایز دي قبلی ته خپې غځول ادب خلاف دی او که څوک یې وکړي نو ګناهګارېږي نه خو دومره به پرې فتوا ورکولی شو چې د ادب خلاف کار یې وکړو ځکه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب څوک چې الله د دین د نښو ادب او احترام کوي دا د زړه تقوا ده نو کعبه د الله د دین نښه ده او د دې احترام کول دا په موږ باندې واجب دی او لازم دی نو قبلې ته خپې کول دا نه دي پکار او که څوک یې وکړي خصوصا چې بیماري بوډاګانې هیڅ خبره نه ده او که عام حالاتو کې هم څوک وکړي نو داسې فتوا پرې نشو ورکولی چې ګناهګار شو خو دومره به ووایو چې د ادب خلاف کار یې وکړو نور د ګناهګارېدو فتوا پرې نشو ورکولی ځکه چې داسې حدیث نه دی راغلی چې په هغې کې دا یو صحیح حدیث چې قبلې ته به خپې کوئ نه نو بیا به موږ ویلی چې پیغمبر منع کړي وو او د هغې خلاف ورزي وکړه نو بیا به موږ ویلی شو چې دا ګناهګار دی حدیث نه دي ثابت والله اعلم دا چې د ځان نه خبره کړې ده داسې صحیح حدیث نه دی ثابت چې څوک قبلې ته خپې وغځي او وستې کېږي په توره یې ووه دا کمزوري خبره ځان نه کړې ده